رښتینې ښکلا باید بندي نشي، هغه باید شریکه شي. کله چې طبیعت ته ازادي ورکړو نو هغه خپله تر ټولو خوږه نغمه غږوي. آیا تاسو پوه شوئ د دې په مطلب؟ په ما ګرانو ماشومانو، نن مې د کیسې پند تاسو ته له ټولو لومړی وړاندې کړ، ځکه چې د دې په پند کې هم یو عالم پوهه پرته ده. نو خدای دې وکړي چې دا کیسه چې زه اوس تاسو ته وړاندې کوم ستاسو د پام وړ وګرځي او تاسو هم په دې کیسه عمل وکړئ. نو راځئ چې د نن کیسه درته وړاندې کړم. په ما ګرانو ماشومانو، د نننۍ کیسې نوم دی هلک چې د مرغانو سندرې به یې راټولولې. په یو رنګینه او ښایسته کلي کې چې د ژور شین ځنګل تر څنګ پروت و، یو آرام طبیعته هلک اوسېده چې نوم یې تیمو و. نور ماشومانو به لوبې کولې او ونو ته به ختل، خو تیمو به یوازې غوږ نیولی و د مرغانو خوږو سندرو ته. هغه یوازې مرغان نه خوښول، بلکې د هغو خواږه اوازونه یې هم ډېر خوښېدل. ده غوښتل د هغوی سندرې راټولې کړي. یوه ورځ تیمو د یوې ونې لاندې یو زوړ د لرګي چوخک پیدا کړ. کله چې یې وچوغاوه، یوه کوچنۍ آبي مرغۍ راښکته شوه او یوازې د تیمو لپاره یې خوږه سندره وویله. حیرانوونکې دا وه چې کله مرغه والوت نو سندره یې لا هم په هوا کې پاتې وه، لکه د رڼا په ځلا کې بنده شوې موسیقي. تیمو وویل، واو، دا چوغک د مرغانو سندرې ساتي لکه خزانه. آبي مرغه ورته وویل، یوازې مهربان زړونه تل دا سندرې اورېدلی شي. پس له دې به تیمو هر سهار چوغک غږاوه او نوي مرغان به راتلل. هر مرغه به یوه جادویي سندره پرېښوده چې تیمو به په ځلانده بوتلونو کې ساتله. ډېر ژر د تیمو کوټه د سندرو له غږونو ډکه شوه. خوږې ترانې او چوغکې دا لکه د موسیقي یو باغ داسې و. خو څو ورځې وروسته ځنګل خاموشه شو. نه نورې چیغې، نه د سهار سندرې، حتی د لمر ختو هم خفګان درلود. د کلي مرغانو سندرې پرېښوې ځکه هغوی خپل اوازونه له لاسه ورکړي وو. تیمو خپله ځلانده بوتلونو ته وکتل. هر یو بوتل د یوه مرغه سندره ساتلې وه. هغه پوه شو چې سندرې د بندېدو لپاره نه دي، هغوی باید والوځي. نو تیمو تر ټولو لوړې ونې ته وخوت او ټول بوتلونه یې پرانیستل. تیمو ورته وویل، لاړ شئ کوچنیو سندرو، بیرته خپل وزرونه ومومئ. سندرې ځلیدونکې بیرته اسمان ته خیزي او تیمو ته وایي، مننه تیمو. او داسې تیمو ټولې سندرې له بوتلونو څخه خلاصې کړې او په هوا کې یې خپرې کړې. او داسې په ځنګل کې بیرته هغه ترانې او هغه اوازونه راخپاره شول. ټول مرغانو خپل اوازونه پیدا کړل او له تیمو څخه یې مننه وکړه چې دوی د تل لپاره آزاد شول. له هماغې ورځې راهیسې مرغانو بیرته اسمان ډک کړ او تیمو هغه لا هم خپل چوغک غږاوه، خو د راټولولو لپاره نه، بلکې د دې لپاره چې مرغان راشي او ورسره سندرې ووایي. نو په ما ګرانو ماشومانو، د دې کیسې پند خو مې تاسو ته د کیسې نه وړاندې بیان کړ. څنګه وه؟ ستاسو خوښه شوه او که نه؟ د دې کیسې نه مو پند واخیسته او که نه؟ او آیا تاسو هم داسې کوم وخت کوم مرغه یا د هغه اواز په بوتلونو کې بند ساتلی او که نه؟ که چیرې مو داسې کړي وي نو ماته یې هرومرو په کامنټ باکس کې ولیکئ او دا هم راته ووایاست چې دا ښه کار دی او که بد کار. نو خدای دې وکړي چې د نن کیسه ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او د نورو کیسو په شان مو دا هم خوښه شوې وي. د اوس لپاره د دې کیسې پای راورسېده او په تاسو به هم خوب زورور شوی وي.
نو تاسو ټولو ګرانو خوږو ماشومانو ته ډېره ښه شپه او خواږه خوبونه.